Hai hai hoi hoi, ai hai oi hoi, बदू बदी, अखलडी बदू बदी. زه توبه وباسم بیا به زه سندره نه وایم ما مه وهه د عایشه نیکه 2 کالو نه د فالج په ناروغتیا اخته وي. هغه د خپل ځایه حرکت نشي کولی. هغه بس یوازې سترګې خلاصوي او بندوي. د عایشه نیکه یوه ورځ په کټ باندې پروت وي چې عایشه کمرې ته دننه راشي. هغه چې څنګه راشي نو د راتلو سره ټلویزیون آن کړي او په ټلویزیون باندې یوه وایرل شوې سندره غږیدل شروع وي. عایشه لږه سندره اوري. Hai hai hoi hoi, ai hai oi hoi, बदू बदी, अखलडी बदू बदी. मौका मिले कधी कधी, कल किसने वेखिया, मजा ले लई अजदा, ओय होय, आय हाय, ओय होय. او بیا ټلویزیون آن پریږدي او هلته نه لاړه شي او سندره په لوړ غږ باندې غږیږي. او د دې سندرې له امله د عایشه نیکه سترګې خلاصې شي. او د دې سندرې د وجه عایشه نیکه ډیر زیات په تکلیف شي. د دې سندرې تکلیف د وجه د عایشه نیکه بدن کې حرکت شروع شي. او د عایشه نیکه کینی او بیا په آرام سره له بسترې نه ښکته شي. ورو ورو ټلویزیون ته نږدې شي او ټلویزیون بند کړي. د عایشه نیکه هلته ولاړ وي چې په عین هغه وخت د هغې المسۍ عایشه رادننه شي او وایي چې باباجي تاسو ښه شوئ. باباجي تاسو ښه شوئ. هی زما باباجي ښه شو. زما باباجي ښه شو. امی ابو زر راشئ دا ګورئ باباجي ښه شو. زما باباجي ولاړ دی. د عایشه مور پلار هلته راشي. مور یې وایي باباجي ته په خپلو خپو ولاړ یې. دا لیدلو سره زه ډیره زیاته خوشحاله شومه. دا هر څه څنګه وشول؟ او باباجي ډاکټر خو موږ ته ویلي وو چې ته به هیڅکله هم تګ راتګ نشې کولی. دا معجزه څنګه وشوه؟ یا بچو په دې ټلویزیون کې یوه سندره وه که سزا وه. هغه که ما نه وی بنده کړې نو زما د سر رګه به شلیدلې وې او ما به د وینو الټیانې کړې وې. داسې یوه پیښه په بازار کې هم شوې وي. هلته کې یو ځوان روان وي او هغه په خپل موبایل کې همدغه سندره لګولې وي او هغه سندره په لوړ غږ باندې غږیږي. نور خلک په بازار کې شاپینګ کې مصروف وي نو هلته یو بل ځوان چغې وهل شروع کړي او په ځمکه باندې راښکته شي. نو هغه ځوان ته خلک راټول شي او د هغه ځوان د غوږونو نه وینه بهېدل شروع وي. او یو مشر سړی وایي چې دا عذاب سندره بند کړئ. دا ځوانان خوري او څوک امبولانس راوغواړئ. امبولانس زر راوغواړئ. داسې نه چې د دې ځوان نه په همدلته کې ساه وخیږي. زر کوئ. زر یې راوغواړئ. چاهت فتح علي خان او د هغې موډله وجدان دواړه موټر کې روان وي او ناڅاپه چاهت فتح علي خان سندره ویل شروع کړي. نو وجدان ډېر غوسه شي او وایي مهرباني وکړه دا سندره بند کړه.
هی زه تاسو ته وایم چې دا سندره ویل بند کا. زما سر دې سړی وخوړو خدا نه اوري. پته نشته چې د عذاب سندره به کله بند شي. وجدان ډېره زیاته غوسه وي خو چاهت فتح علي خان د خپلې سندرې ویلو کې ډوب وي. وجدان وایي موټر ودروي. زه وایم چې موټر همدلته کې ودروه او ما په همدغه ځای کې پرېږده. ستا په عقل باندې څه وشول؟ تا په دغه وخت کې زه دلته پرېږدم؟ که تا سره څه پیښه وشوه نو بیا؟ زه چې د تاسو سره په دې موټر کې ناسته یم د دې نه زیاته له ما سره نور څه کیدلی شي؟ زه وایم موټر ودروئ. نو چاهت الده کې موټر ودروي. وجدان د موټر نه ښکته راکوزه شي نو د هغې پسې چاهت هم راښکته شي. وضاحت شروع کی چې دا ټیم دلته کې د ویسارېدو نه دی. وجدان زما نوې سندره به راځي ته به په هغې کې هم زما موډله وي. دا ځل به زه تا ته 3000 روپۍ درکومه. تاسو د وایرل شوي سندرې نه لکونه روپۍ وګټلې او ماته دې یوازې 2000 روپۍ راکړې. اوس د بلې سندرې دپاره یوازې 3000 روپۍ راکئ. زه نه اخلمه. هغه پیسې دن تاسو شي. ښه زه خو پوی نه ومه ته ځکه زما نه غوسه یې. راځه مړې راځه موټر کې کښېنه زه به تا ته دا ځل د 50,000 نوټ درکومه. اوس خو خوشحاله شه. وجدان ډېره په غوسه شي او چاهت ته وایي چې نن نه پس تا او زما لرې جدا دي او 50,000 روپۍ دې ته ځان سره کېده. ای وجدان دا تا څه شروع کړي دي؟ ته ځان ته وایې څه؟ ته د ما د وجه مشهوره شوې. دې خبرې سره وجدان ډېره زیاته غوسه شي او لاس ته یې چېرته نه بیټ ورشي. ای وجدان لیونی شوی یې که ډنډه ښکته که. که زه جیل ته لاړه شم یا څوک مې پھانسی کی نن به زه تا نه پرېږدم. ستا بدو سندرو خلک تباه کړل او نن به زه تا ختم کما. نه نه وجدان نه نه زه توبه کومه زه بیا سندرې نه وایم. ډنډه ښکته که ما مه وهه. بس دې که نه ما توبه وکړه که نه زه بیا سندرې نه وایم. ما پرېږده بس ما مه وهه. خو وجدان چاهت نه پرېږدي هغې طرف ته لاړ شي او په سر باندې 2 لختې ووهي او چاهت په ځمکه باندې وغورځېږي. وجدان ډېره زیاته خوشحاله شي او هغې زړه ته آرام ورشي او وجدان د هغه ځای نه لاړه شي او چاهت ملتکې په مځکه باندې پرېږدي. لږ ټیم پس یوه چوړیل هلته راشي او وایي دلته څومره غوړ تازه مړی پروت دی. که ژوندی وی نن به زما اختر وی خو زه د باسي خوړلو عادت نه یم. که ژوندی وی نو ښکار به مې کړی و. او په مغه وخت باندې چاهت خپلې سترګې کلاو کی او وایي چې وجدان ما ته پته وه چې ته به ما یوازې نه پرېږدې. زه وجدان نه یم. زما نوم خو لالي چوړیل دی او نن به زه تا ځان دپاره قربانومه. تاسو که خپله حلیه بدله کړه وجدان او ما سره ټوکې کوي نو دې دا مطلب نه دی چې زه تا نه پیژنمه. تا ته به ډېره ژر پته ولګي چې زه کله تا وویژم نو به تا ته پته ولګي. ما یوه سندره جوړه کړې ده هغه واوره هغې د پس ما مړ کا.
خصه صحیح شوه واوره ورا باندې خپله سندره او د هغې د ولس مرګ ته تیار شه. د لالي ټول ملګري ګوري چې لالي یو غوړ تازه ښکار ترلاسه کړی دی. لالي هم ډېره لالچي ده. هغه به دا ښکار یوازې خوري او موږ ته به نه راکوي. ای وروره دا څه وایې؟ مخکې ګوره ته دا ښکار نه پېژنې. دا د دې دنیا یو غټ وایرس چاهت فتح علي خان دی. د لالي چوړیل د حرص د وجه نه نن به د هغه د ژوند لوبه ختمه شي. نو چاهت سندره شروع کی. هاي هاي هوي هوي آي هاي اوي هوي بدو بدی بدو بدی اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی کل کسڑے ویکھی نو لږ ټیم پس هغه چوړیل طبیعت خرابېدل شروع شي. اوي هوي آي هاي اوي هوي. ای دا سندره بند کا، دا سندره بند کا. زه به ستا ښکار نه کوم خو ته دا سندره بند کا. زه نور نشم اورېدی زما سر ډز کوي. چپ شه چپ شه چپ شه. خو چاهت سندره ویل نه بندوي او لالي ملته کې مړه شي. زه د لالي لوبه خو ختمه شوه. که تاسو د خپل ځان خیر غواړئ نو د ده ځای نه زر لاړ شئ او دا ټولې چوړیل هلته نه ځان بچ کي او غیبه شي. دا زما د ښکار لپاره راغلی وه. څوک چې زما د وژلو خواهش کوي هغه به په دې دنیا کله هم ژوندی نه پاتې کیږي. زه دا کار خو ختم شو، اوس ورځمه وجدان ته. او چاهت هلته نه لاړ شي. او چاهت فتح علي خان ظلم و ستم ته دې دنیا باندې همداسې روان وي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.